د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د داعشي ډلې د تعداد په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې حقیقت نه لري. زیاتوي داعشي فتنهګر له پخوا څخه په مراتبو کم شوي او ځپل شوي دي. د امریکایي چارواکو لخوا له دې موضوع سره دلچسپي په خپله له داعشي فتنهګرو سره مرسته او هغوی ته کمپاین ده چې باید ودرول شي. هیوادوارو د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغه فرمان تود هرکلی کړه چې له مخې حکومتي چارواکي او مامورین د وزارتونو او ادارو په تدارکاتو او قراردادونو کې ګډون نشي کولی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په هغې مقاله کې چې د الجزیرې په نړیواله شبکه کې نشر شوی لیکلي د افغانستان نوي مشران پر خبرو اترو باور لري خو دا اقدام باید دوه اړخیزه وي. کابل ښاروالۍ وایي د اداري تاسیساتو د ساتنې په موخه په پولخوش سیمه کې 14مې ناحیې اداري ودانۍ د یادې ناحیې د رئیس محمد حامد امیري په شخصي لګښت رنګ او بیا ورغول شوه. ملي دفاع وزارت وایي د 203 منصوري قلوردو اړوند دویمې لواء تخنیکي ټیم 140 ویجاړ او له کاره لوېدلي نظامي وسایط بیا رغولي دي. د یاد وزارت په وینا دغه وسایطو کې 13 حاموي ټانګونه، 6 اکمالاتي ټیلر او 15 رینجر موټر شامل دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو 43 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو د کونړ، ننګرهار، جوزجان، کندهار، پکتیکا، تخار او فراه ولایتونو کې نیولي دي. د افغانستان بانک وایي د افغانۍ د ثبات ساتنې په موخه د رمضان المبارک د میاشتې په 4مه نیټه د یکشنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیون امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول پلورو. تیره اونۍ کې د افغانستان د اقیني تورغونډۍ او حیرتان بندرونو د اوسپنې پټلۍ له لارې 1,23,602 میټریک ټنه انتقالات شوي دي.